ولې غرمنیه بیا دې څه غوبل شو میره زما غداجي ګل چې دی که نه ما سره ډېر زیاتېږي ولې په 24 ګنټې روجه په ما نیسي او اختر هم نه راځي د خدای ظالمه دغه خو ته بېوقوف یې که نه زه درته ویم دا کور ورته پرېږده او ځتې نوره چې دلته ارمان ورځي که نه ورځي کاشي بیا ستا دماغ خراب دي دا مشران چې یو پرې لاړ شي دا بیا واپس نه راځي ښه نو شوده ته ګیلې مانې کې که نه په مخه خیر دی مشران دي ګیلې به تې زه کومه قدره ته ووایه اوس څه کې داسې دا روجه په ځان لګلی صحیح ده ځه ورځه دا څه بېوقوفه دی یعنی که د خدای مسلمانه دوی کې خو دا شیطانان سم بړلي دي اوه نیم شه که نه څومره سخت دی یار دې به چې عمره ورږه یو شعر ویم وی ښکارېږي چې ځواني لاړه بوډا شومه نرم خوراک سخت راباندې ولګي او ځان باندې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت راباندې ولګي مغازیه جولنډه کوه دا ټیم چې کوم دی که نه دا شاعرۍ نه دی وای 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 ظالمه جوړن مې ډېره کړه اوس په کوم طرف لاړ شم داسې به لاړ شم دا غرمنۍ لاسه کېده دای څه نښه ټولې کړې ده چې ورشم هلکه غرمنیه دا د څه شرمول راغلي دا څه کېده میره خان بابا نن دا روجه ډېره سخته ده نو چې سخته نه وایي دا ته څه کې په ځان مې لنډوله ما وي بانګونه به یا وی او یا نو راشه په ځان یې لنډه که اوبه مې خولې ته اچولې وال خو مه کوه که نه یو روجه ده او یو ته وایې کې په دې باندې روژه مکروه کېږي نو یاره خان بابا خو یو پېره راته وایې که نه شابه لاړ شه جومات ته قرآن شریف راواله او تلاوت شروع کړه په دغې باندې روژه لنډېږي چې ثواب دې وشي بس دا دې راغله شابه زر ځه شابه دا به لا کله پوهېږي دا غټ سړی شو اوسه پورې په دې باندې پوه نه شو چې روژه په دې باندې لنډېږي که اوږدېږي میره دا جګوله ته خو ماس هم نه پرېږدي خو یو پېره به مې ځان د دې خپونه درته پانسي کړي اوله قرانګو دا خو خټکي خوري هلکه دلته ولې بانګ ویلی سو او بانګې کله ویلیم دی ښه ورکه چې داجي خبر کوم جګوله ماته که دا څه دي راماته مې نه کړه څه دي میره دا جګوله په دغه ټیم کې د دماغ کار نه کوي روجه درته یادومه دا څه ټیم دی دا ماسپښین نو ماسپښین کې څوک روژې ماتوي هلته چې ماشوم خوړه بانګونه یې ویلي یا خمقله نو په ماشوم خو د خدای حق نه وي هغه وږي شوی څه بیا خوړلو ما د خوراکور استاد دی چې 15 روجي به نیسي او 15 نو چا درته وي خوراکورو دا خوراکور داسې هوښیار راغلی چې تا ته وایي چې 15 نیسه او 15 مه نیسه ورکه چې زه ده خوراکور نه راته استاد جوړ کړی واه 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 ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی نه به ټول عمر ځواني او نه به ټول عمر سپرلي په والله چې ویم ډېر زبردست ګلونه راختلي دي مغازیه یو شی ورته ډالې که مړه وی ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ او دلته کې هم د اوسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ او موږ په زمرودو کې تاوان وکړو که د خدای مسلمانه مغازیه خو د ټاپ شاعري خو شاعرۍ ته مې څوک غوږ نه ږدي دا به څه کوو یار هله دا خو غرمنۍ دي ورکه مړه چې دې څه وي ښه همدغه چلې په دې دا جګول کې که نه چې کور ته کله لاړ شم نو نه مې پرېږدي کور کې لاړ شه چې لوله ګیا راوړه یو دې روجې ته هم نه ګوري خو زه مړه راشه دې مینهوالو ته یو شعر ډالۍ که شپه په تېرېدو وه د سهر بانګونه وایي او نن مې مېلمانه ده د زړه حالونه راته وایي غرمنیه ډېر ښکلی اواز دی کوم سینګرانو ته پته ولګېده نو دلته درپسې 400 ته راځي او ځان سره دې بوځي خو ځان به پرې ناغرض کړو دقه چل دی که نه هر سړی د خپلو مشرانو نه ګیلې کوي نو ما سره خو هم نه لګي زما رضا کوم ورځم غرمنۍ دي غرمنۍ نو د آتي سر قرآن تا سره مینه لګي د خدای مسلمان ودرېږه پردې څانګې ماتې خدای شته ګوري مالک ته آواز کوم قرآن دا زمونږ خپلې څانګې دي
نه دا راته ووایه چې دا پړق دې ولې راکړ ام ته منافق یې، دوه کسان جنګي. څنګه ام قره تا چې ما ته پرون وی تا بوزم پی ټی وی خوم تا مړه د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی تیرې چپې یې کا راتلونکي چپې شماره مړه روکشه ما وی چې سوی دا خو پکې راځي وه ام قره والدیم اونې ته دې تړلیم. خیر دې مړه واس وای زما ملګری نه شو ام قره ما ته دا جګول وی چې قره سره مې ولیدې خپې او لاس به در باندې مات کم او بیا به دې د دې ملک نه پناه کم. وای د خدای مسلمانه نو دغه ته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی مور او پلار چې کله د شپېتو شي که نه د هغوی مثال د ماشومانو شي اوس د مور او پلار خبره مني او زه د بچپن ملګري زما خبره نه مني. ام قره ستا دماغ خراب دی. د مور او پلار به هر یو خبره مني، صرف به دا یو خبره نه مني چې درته وایي د مسلمانۍ نه واوړه. راشه خو ته ودېږي ویم د خدای مسلمانه غرمنیه خو هوښیار انسان یې خو د خپل ځان دپاره قصد دې مور او پلار پوهه زما قراقور سره نواره ده او ما سره د هغوی نه پټه مرګتیا ساته مړه اخر د بچپن ملګری دی ام قره ستا دماغ خراب دی. ستا لپاره زه خپل مور او پلار نه خفه کوم. د خدای مسلمانه تخته مه کنه خبره ووره کنه وایه ماښام به در باندې پروګرام وموږ ام کو پروګرامونه کې کو هر څه کې روغه رسنه کوم قره خبرې ته مې غوږ کېږده وایه شابه. د خدای مسلمانه دا د رمضان زبرګه میاشت ده ما ته پته ده مسلمان یم. نو 22مه روژه نو تا ته پته لګي څه قره د رمضان د میاشت کې نه دی د اخیرې لس ورځو کې الله پاک د جنت دروازې کولو کي او د جهنم دروازې بند کي او مسلمان له یو بانه ګوري او جنت ته ور داخلي. خو بیا یو خبره ته کومه هغه انسان بیا هم نه بخي کوم انسان چې رشته داري ختموي او ته خو زما رشته دار او ته ما سره رشته داري ختمې لکه جهنم غواړي. قره روغه مې سره کوله او دومره ښایسته واقعه ده د بیان کړه روغه مې سره کاتر غوړه. یاره منم د غرمنیه خدای شته که نه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وي د اوښ پسې کینی ستا کینه خو پلار د اوښ د کینې نه زیاته ده چې یو پیره یو سړي سره نواله کړي که نه بیا ورسره روغې نه اوس څه کېده راته ووایه دې چیلو له څانګې باتو بس ټیک ده زما دغې بر کلي کې لږ کار دی که نه زه هلته ورځم او انشاءالله ماښام د جماعتې نه بس به بیا ګپې شپې بس څنګه صحیح ده ویم کله چې غرمني سره مې روغه وکړه درلم ورو درلم څومره ګرمي ده دلته صاحب سړی له مې اشاره ورکړې هغه دی را روان دی اوس پتې تپوس وکړو که نه. السلام علیکم جی وعلیکم علیکم سلام. سلام. تاسو څه جی موږ د جي غرمني تپوس کوو کوم غرمني دي هغه سترګې تورئ او داسې نرۍ نرۍ جامتې دی او یو سکا شانتې واسکټ یې چوري لکه د خدای مسلمانه دا خو ته ډېر بې ځایه ځای کې ولاړې دا کور خو ډېر لرې دی که نه تاسو کار څه کوئ جي زموږ دا صاحب د دوایانو کار کوي. ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وایي چې کوم سړی د دوایانو کار کوي که نه هغه سره دنیا پیسې تاسو سوي دي ویم ما دا خبره کوله د خدای مسلمانانو ډېر بې ځایه ځای کې ولاړې دا لار به تزي سیده کړم خو دا راته ووایي چې ګاډی خپل دی او خپل بس ټیک ته کار وشو اوس یې ګاډی لاک کړې شابه ګاډی لاک کړې شابه 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 دا یې ډرایور دی دا مې ډرایور دی. ها ها خو د پوندو پورې خر دی دا ګاډی لاک کړه ګاډی لاک کړه نه نو زه خو ځو خو تاسو سره موبایل یو بټري شته او شکر دی موبایل بټوار څه سره نو ته خدای مسلمانانو خو زما په خپل یقین کېږي داسې کار وکړي چې دا ګاډي کې دا بټري او دا موبایل کې دی ولې چې د هغوی هغه لاره ډېره خطرناکه ده په رڼا ورځ د سړي نه جیب وایي کېږي که نه لکه غلي شوکې پرې ډېرې زیاتې کېږي تر دا خبره هم صحیح ده ګاډي کې وګټو موبایل کې دوی راځه سر چې دار څه کېږو کېږي شابه ګاډي ګاډي څه کېږي بس ښه ده کار وشو دا دوایانو کې خو دومره پیسې خلک ګټي چې څه ښه دی نشته دی راځئ راځئ ما پسې راځئ 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 څنګه چلی دا ځان نه چې وګورم زموږ خو خپې ما او خانجي ډېر ورسېدی هغه مخامخ سینه ته ښکاري او بالکل ښکاري بس د خدای مسلمانانو دغه سینه چې څنګه وړې که نه مخامخ تورګېټ دا هغوی راځي ښه دا دې لا څه وایي دا سیند دی که دریاب دی په دې به اوړو څنګه د خدای مسلمانانو دغلته خو ستاسو دماغ کار نه کوي که نه هر 15 منټه پس کشتۍ تشه راځي او ډکه ځي خنجي اوس څوک وه څه ووایم نو ګوره ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وي سترګې پټې که سبارې خو یو 15 منټه انتظار ورته وکړه کشتۍ ته که نه دا خبره صحیح ده انتظار به او تاسو باید د موټر چابي راکړئ زه به ستاسو موټر ته خیر کوم دا ماشومان ډېر نورې سوپېدلې کلي خرانه کېږي صحیح ده چابي دې له ورکړه دا به حفاظت کي ورکړه والله دلته کې کښېنئ تاسو ښه
خانجي کې هجمه ماته کې صحیح ده. زه کېنه خانجي کېنه پیسې پوری کېنه دوی ته خیال دی دوی ته لاره سیده کا مغازي خو چې چاته هم لاره سیده کړې ده د سیند نه آیا غاړه ګرځي د خدای مسلمانانو ډېر بې وقوفه انسانان یې که نه مغازیه ورځه په موټر باندې ویم بچي ما چې څوک دوکه کړي دي که نه هغه د سیند نه آیا غاړه ګرځي دا دومره غټې غټې موبایلې وی بټوه خو سمه وی سمه د پیسو نه ډکه ده سامسونګ موبایل دی سامسونګ خو نه که نه ویم ته خدای مسلمانه مغازیه دا غټې موبایل خو مه وړه دا غټې موبایل خو دې یوړې نو نن سبا خو داسې دور دی چې ګنټه پس پرې پولیس په کور کې ناست دي نه دا موبایل واپس ږدمه بس بټوه خو شته که نه وی یاره وی یاره سمې پیسې دي پکې ښه دا شیشې ګولو ښه دي که نه ځکه چې په دې ګاډي کې ګرمي ډېره زیاته دوب پکې جمع شوی دی نو چې هغوی راځي که نه نو یخني به یې لږه پکې چاوي مې راته ډېره پاسه کېښوده ویم خانجي 15 ګنټې شوې او کشته اوسه پورې رانهله زه چې ځو هېڅ پته نه لګي بل ټیم به ورپسې زه چې راشو ځو کار دیله راځه وای مذکر شاه موبایل اشته ظالم او بټوه نشته تا اورېدلي نه دي خانه چې څه کاري هغه برې بې دا پرېږده ظالمه په بټوه کې د خدای بلا پیسې وي ما چا سره څه بد کړي وو زه کېنه چې ځو مړه ګاډي کې نه چې دا غرمانې سرکوزي کوم خوا ورک شوی دی چې د سارو له خو یې لږه ګیا راوړې وه که نه السلام علیکم وعلیکم السلام هرکه دا کور مې په کرۍ نیو خو چاره تو وي یاره دې کې مخکې خروس یېدل چا درته وویل یاره یو کس راته ووایي نو ام ګپې در سره لګولې په دې کې مخکې مونږ اوسېدو ها نو هم تاسو یادولې که نه no, 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 no.